السلام علیکم. عربی ژبه کې د څارویو نومونه آموزش زبان عربی اسمای نامهای حیوانات. بقرتون پښتو غوا، غوا فارسی گاو، گاو. بقرتون غوا، غوا فارسی کې گاو، گاو انګلیش کې کاو. دویم جاموس، جاموس پښتو میخه، میخه. جاموس میخه فارسی گومیش، گومیش. جاموس میخه گومیش. بل دریم خروفون، خروفون معنی پسه، پښتو کې پسه، پسه فارسی گوسفند، گوسفند. خروفون پسه گوسفند. بل جملون، جملون پښتو اوخ، اوخ فارسی شتر، شتر. جملون اوخ شتر. بل قطتون، قطتون پښتو پیشو، پیشو فارسی پیشک، پیشک. بل کبش، کبش نه ده، کبش، کبش معنی ګډ، پښتو کې ګډ، کبش ګډ فارسی کې قچ، قچ. تلفظش قچ میشه یا قچ میشه، همین را شما در کامنت بگوین. کلبون، کلبون معنی سپی، سپی فارسی سگ، سگ. کلبون سپی سگ. حمارون، حمارون معنی پښتو خر، خر فارسی کې خر ورته ویل کیږي، خر. حمارون. عجلون، عجلون غوسی، غوسی. عجلون غوسی فارسی گوساله، گوساله، گوساله. بل فأر ابيض، فأر ابيض معنی سپین مگک، سپین مگک پښتو سپین مگک فارسی موشی سفید، موشی سفید. فأر معنی مگک، فأر پښتو مگک فارسی موش. ابيض معنی سپین سفید، فأر ابيض سپین مگک موشی سفید. بل ارنبون، ارنبون معنی خرگوش یا سوی، ارنبون خرگوش یا سوی فارسی کی خرگوش، خرگوش ارنبون. بل آخری ماعزون، ماعزون معنی وزه، ماعزون وزه فارسی بز، بز. جزاکم الله خیر. دا زموږ نننی درس و. هیله کوم چې کومنټ خپل نظریات ورکوئ، که نظر هم نه لرئ یو کومنټ کوئ مقصد. او یوټیوب کې زموږ عربیک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب کړئ، د دې زنګ علامه کلیک کړئ، آل اوکې کړئ او دوستانو سره ویډیو شیر کړئ. سلام علیکم.